بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 9th بایولوجی چپټر نمبر 3 بایوډایورسټي لیکچر نمبر 19. نننی ټاپک انتهایی اهم دی او انتهایی آسان هم دی خو لږه توجه غواړي. ٹھیک شو؟ په نننی کلاس کې به موږ ایکسټنټ سپیشیز په باره کې وایو، انډینجرډ سپیشیز په باره کې به وایو او تھریټنډ سپیشیز په باره کې به وایو چې دا څه ته وایي او د دې مثالونه به هم ورکوو. خو د دې نه مخکې تاسو دا وپېژنئ چې IUCN دا څه شی دی. IUCN دا راغستلی شوی دی د انټرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر. ٹھیک شو؟ نو دا اوس څه شی دی؟ انټرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر دا یوه اداره ده د دنیا په سطح باندې، یعنی مطلب د غونډو ملکونو نه څه کسان راغستلی شوي دي او په دې اداره کې موجود دي. ٹھیک شو؟ د دې کار څه دی؟ د دې کار دا دی چې یاره یو ځناور یا یو بوټی یا یو مرغۍ د دنیا د مخ نه ختمېدلو واله ده، نو د هغې په باره کې خلکو ته وای چې یعنی مطلب دا سیز ګورئ ختمېدو واله دی، خیال کوئ دا مه ختموئ. ټیک شو؟ نو IUCN ریډ لیسټ انټرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر چې کوم دغه اداره ده دوی یو لیسټ جاري کړی دی، دغې لیسټ ته ریډ لیسټ وایي. د ریډ لیسټ مطلب دا چې خطره ده پکې. د څه خطره ده؟ د ځناورو د مرغو او د بوټو د ختمېدلو خطره ده. نو دا کوم چې په خطره کې دي نو د هغې یو لیسټ تیار کړی دی، هغه نومونه یې پکې لیکلي دي چې دا څیزونه ګورئ ختمېدلو واله دي. ټیک شو؟ اوس IUCN ریډ لیسټ کیټګریز څه ته وایي؟ مطلب ګروپ بندي، یعنی مطلب قسمونه چې یاره یو څیز ختمېدلو واله دی نو څومره ختمېدلو واله دی. لکه د دې مثال کې زه تاسو ته دا درکړم چې یو واده دی مثال کې طور پر، په هغه واده کې وریجې چې کوم دی نو ښې ډېرې دي، د وریجو خو مطلب څه مسله نشته، خو په هغې کې غټه غوښه لږه کمه شوې ده، چرګ پکې چې کوم دی د چرګ غوښه دا پکې لږه ډېره کمه شوې ده او حلوا پکې بیخي ختمه شوې ده. نو یعنې مطلب یو کس چې کوم دی نو ورشي او مالک ته ووایي چې ګوره دا څیزونه دي کم دي ختم دي، نو هغه به وایي څومره ختم دي؟ نو وایي به چې یاره بس غټه غوښه خو دې کافي ختمه شوې ده او چرګ خو دې بلکل بس ختمېدو ته نږدې دی او چې کوم دی نو حلوا خو دې بلکل ختمه شوې ده. صحیح ده که؟ نو دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته ویلي دي تھریټنډ سپیشیز، انډینجرډ سپیشیز او ایکسټنټ سپیشیز. نو تھریټنډ سپیشیز دا چې د دې مقدار د نارمل نه لږ راکم شوی دی. صحیح ده که نه؟ د نارمل نه لږ راکم شوی دی. انډینجرډ سپیشیز دا دی چې بیخي راکم شوی دی. صحیح ده؟ او ایکسټنټ سپیشیز هغه دي چې دا مکمل د دنیا د مخ نه ختم شوي دي، نشته. لکه د دې مثال زه دا درکړم چې که فرض کړه یو څیز په نارمل مقدار کې موجود دی نو 100% دی، بس هېڅ مسله نشته. ټیک ده؟ خو که یو څیز 70% ته راغی نو دا تھریټنډ سپیشیز دی ته مونږ وایو. یو ځناور یا یو بوټی 70% پاتې شو، 30% ختم شوی دی، نو دې ته بیا څه وایي؟ تھریټنډ سپیشیز ورته وایي. یو ځناور یا یو بوټی 30% پاتې دی، 70% ختم شوی دی، نو دې ته څه وایي؟ انډینجرډ سپیشیز. او که یو ځناور بالکل ختم شوی دی 0% په دنیا کې په یو ځای کې نه دی موجود، نو دې ته څه وایي؟ ایکسټنټ سپیشیز ورته وایي. اوس دا لږ مونږ په ډیټیل باندې نور وایو او د دې مثالونه هم ورکوو. نو اول نمبر راځي ایکسټنټ سپیشیز. A species that no longer lives anywhere on the earth چې د دنیا په مخ باندې په یو ځای کې هم نشته is called extinct species. نو دې ته څه وایي؟ extinct species ورته وایي. لکه ډاینوسارز د دنیا د مخ نه ختم شوي دي، په یو ځای کې هم نشته، نو دا extinct species ده. په پاکستان کې هم ختم شوي دي، په غونډه دنیا کې ختم شوي دي. ټیک شو؟ که مونږ اوس ان پاکستان extinct species په پاکستان کې که مونږ extinct species وګورو نو لکه مطلب دا سپیشیز په نورو دنیا کې شته خو په پاکستان کې ختم شوي دي، نو ځکه ورله مونږ دا هیډینګ ورکړی دی چې ان پاکستان، په پاکستان کې ختم شوي دي. ایشیاټک چیتا، ټایګر، لاین، انډین وایلډ ایس، انډین ون هارن راینوسارس، سوام ډیر، بلیک بک اینډ هینګال. ټیک شو؟ دا چې کوم دی نو زموږ سره دا سپیشیز په پاکستان کې ختم شوي دي، په نورو دنیا کې شته خو په پاکستان کې ختم شوي دي. ټیک شو؟ اوس زموږ سره چې کوم دی نو انډینجرډ سپیشیز څه ته وایي؟ د سپیشیز ویچ آر ان ډینجر آف ایکسټینکشن. دا ایکسټینکشن په خطره کې دي، په دې وجه باندې دې ته څه وایي؟ انډینجرډ سپیشیز ورته وایي. لکه مطلب نږدې ده چې د دې هم ایکسټینکشن وشي او د دنیا د مخ نه ختم شي، ډېر لږ پاتې دي، ډېر لږ. ټیک شو؟ نو دې ته بیا څه وایي؟ انډینجرډ سپیشیز ورته وایي. ښه، د دې اگزامپل دی ایشیاټک چیتا. ایشیاټک چیتا چې کوم دی نو د دې مثال دی. اوس به تاسو دا وایئ چې ایشیاټک چیتا خو دلته مونږ دا خبره کړې ده د ایکسټنټ سپیشیز په پاکستان کې مور کړی دی چې په پاکستان کې ختم شوی دی، خو په غونډه دنیا کې نه دی ختم. په غونډه دنیا کې مقدار کافي حده پورې کم شوی دی خو لا ختم نه دی. نو د غونډې دنیا په سطح باندې دا انډینجرډ سپیشیز ده او د پاکستان په سطح باندې دا ایکسټنټ سپیشیز ده، ختمه شوې ده په پاکستان کې. ټیک شو؟
دا چې کوم دی نو زموږ سره د ایران په بارډر باندې، ایران او پاکستان په بارډر په دغه علاقه باندې اوسېږي او کله ناکله بلوچستان ته پاکستان ته هم راځي، خو دا پرمننټ په پاکستان کې نه اوسېږي، ځکه موږ دا خبره کوو چې په پاکستان کې ایکسټینکټ ده. ټیک شو. د چیتا زموږ سره قسمونه دي. یو خو زموږ سره چیتا ده که نه، کامن لیپرډ. بل زموږ سره دی برفاني چیتا، کوم ته چې موږ سنو لیپرډ وایو، او بل دی زموږ سره ایرانین چیتا، کوم ته چې موږ ایشیاټیک چیتا وایو. نو یاد ساتئ چې دا چیتا چې کوم دی دا کامن لیپرډ دا په پاکستان کې مشته او په نورو دنیا کې مشته. برفاني چیتا چې کوم زموږ سره دی سنو لیپرډ، نو دا زموږ سره تریټن سپیشي ده. ټیک شو که نه؟ دې ځای کې موږ لیکلي دي په تریټن سپیشیز کې موږ سنو لیپرډ لیکلی دی چې دا تریټن سپیشي ده چې د دې مقدار راکم شوی دی. ټیک ده که نه؟ د نارمل نه راکم شوی دی، خو بیا هم کافي مقدار کې شته. ټیک ده. او چې کوم زموږ سره ایرانین چیتا دی یا چې مطلب کوم ته موږ ایشیاټیک چیتا وایو، نو د دنیا په سطح باندې دا انډینجر دی، ختمېدو ته ورنږدې دی، او په پاکستان کې خو ایکسټینکټ دی، په پاکستان کې خو ختم شوی دی. ټیک ده. ښه. Many plant and animal species have become endangered due to human activities. د انسانانو د کارونو په وجه باندې ډېر بوټي او ځناور چې کوم دی نو انډینجر شوي دي، مطلب ختمېدو ته ورنږدې شوي دي. اوس به تاسو وایئ چې د انسانانو د کارونو په کومه وجه باندې انسانان چې کوم دی نو اوبه څښاک کوي، نو د اوبو ځناور چې کوم دی نو ختمېدو ته ورنږدې دي. انسانان ځنګلونه کټ کوي، نو د ځنګلونو ځناور چې کوم دی نو ختمېدو ته ورنږدې دي. انسانان هوا ګنده کوي، نو په هوا کې چې کوم مرغۍ الوزي راولوزي، یا مطلب په دې ځمکه چې نور کوم بوټي او ځناور اوسېږي نو هغه هم د هوا په وجه باندې ختمېدو ته ورنږدې شوي دي. ټیک شو. په انډونیشیا کې زموږ سره انډینجرډ پلانټس دي چې مطلب ختمېدو ته ورنږدې دي، رپلیشیا او ګراس فرم. دا چې کوم دی نو ختمېدو ته ورنږدې دي، انډینجرډ سپیشیز دي په انډونیشیا کې. په چاینا کې جاینټ پانډا چې کوم دی نو انډینجرډ سپیشي. په افریقا کې زموږ سره ماونټین ګوریلاز دا چې کوم دی نو ختمېدو ته ورنږدې دي. او په پاکستان کې زموږ سره چې کوم ایکسټینکټ سپیشیز دي، نو په هغې کې په انیملز کې زموږ سره 31 سپیشیز اف میملز دا چې کوم دی نو انډینجرډ دي، 20 سپیشیز اف برډز د مرغو چې کوم دی نو 20 سپیشیز انډینجرډ دي، او 5 سپیشیز اف ریپټایلز د ریپټایلز چې کوم دی نو 15 سپیشیز دا هم ختمېدلو والا دي. ریپټایلز خو کوم چې مطلب رینګ نه والی جانور دي که نه، د مار او چرمخکۍ دا کوم چې په ځمکه باندې داسې دي، نو دې ته موږ ریپټایلز وایو. are listed as endangered species in Pakistan. دا په پاکستان کې چې کوم دی نو 31 سپیشیز د میملز، 20 سپیشیز چې کوم دی نو دا د مرغو، او 15 سپیشیز د ریپټایلز دا په دغه لیست کې راغلي دي چې مطلب دا انډینجر دي. ټیک شو. که اوس موږ د دې مثالونو له راشو، نو هوبارا بسټرډ دا یو قسم مرغۍ ده، تلور ورته وایي، نو دا انډینجر ده په پاکستان کې. کیپرا فالکونیری مارخور دا چې کوم دی نو انډینجر دی. مارکوپولو شیپ یو قسم ګډه ده، او مسک ډیر یو قسم ډیر دی چې د دې نه مسک حاصلېږي که نه، مشک چې موږ څه ته وایو، نو دا بیا په پرفیومز کې استعمالیږي، په سپریګانو کې استعمالیږي. نو مسک ډیر ورته ځکه وایي چې دا د دې نه مشک حاصلېږي. دا چېرته وي؟ دا د دې د خېټه چې کوم ده د نوم سره نږدې په دې ځای کې د سرمن نه لاندې چې کوم دی نو یو تیری موجود وي، په هغې کې دا پیدا کېږي. نو خلک دا اوري او د هغې نه پس چې کوم دی نو مسک ترې راواخلي. نو په دې وجه باندې د دې تعداد هم کم شوی دی په پاکستان کې. کرینز ډینګان چې کوم دی نو د دې مقدار هم کم شوی دی، دا هم انډینجرډ سپیشیز دي په پاکستان کې. ټیک شو. زموږ سره چې کوم دی پلانټس، په پلانټس کې په پاکستان کې چلغوزه او صنوبر دا نختر مختر وغیره چې کوم دی نو دا زموږ سره کافي حده پورې ختم شوي دي. صحیح ده که نه؟ انډینجرډ دي. او یو ټری چې کوم دی ټیکسس بکیټا چې څه ته وایي، د دې نه یو قسم کیمیکل حاصلېږي، هغې ته ټیکزول وایي. دا انټي کینسرس وي، د کینسر خلاف چې کوم دی نو کار کوي. نو دا قسم ونه هم په پاکستان کې انډینجرډ دي. ټیک شو. تریټن سپیشیز لکه موږ راشو، نو تاسو ته ما وایي چې تریټن د نارمل نه لږ راکم شوي وي. ټیک ده. نو د سپیشیز which are likely to become endangered د انډینجرډ ته ورنږدې وي. ټیک شو که نه؟ مطلب ښه کافي حده پورې موجود وي، خو که دغه شانتي د دې تعداد کمېدو ته روان وي نو ډېر زر ده چې دا انډینجر ته واوړي، یعنې مطلب ډېر کم به پاتې شي. او چې کله یو سپیشي انډینجر ته واوړي او بیا پې ته خیال نه کوي، نو ډېر زر ده چې دا چېرته واوړي؟ ایکسټینکټ شي، یعنې مطلب د دنیا د مخ نه ختمه شي. ټیک ده. نو تریټن سپیشیز دا دي چې انډینجر ته ورنږدې وي، خو بیا هم ښه کافي حده پورې د نارمل نه بس لږ راکم شوي وي، نور مقدار یې برابر وي. نو the species which are likely to become endangered in near future ډېره نږدې ده چې په near future کې دا endangered شي. نو دې ته موږ څه وایو؟ تریټن سپیشیز. لکه سنو لیپرډ چې کوم دی د دې اگزامپل دی، او براون ډیر چې کوم دی د دې اگزامپل دی.
دا سیز آسان دی. بس تاسو دا ووایئ چې مثال کې طور پر زموږ سره چې کوم دی نو یو سیز نارمل دی 100% موجود دی. د 100% نه چې کله دا 70% ته راکوز شي نو دې ته موږ threatened وایو. د 70% نه چې کله 30% ته راکوز شي دې ته موږ endangered وایو. او د 30% نه چې کله 0% ته راشي مطلب د دنیا د مخ نه ختم شي نو دې ته موږ extinct وایو. ٹھیک شو؟